درنو لیدونکو السلام علیکم. سروس ستانکزی لیکي هغه رازونه چې ولسمشر غني ولې له وطن څخه ولاړ درته لیکم. کله چې پر ولایتونو جګړه وه نړیوال او خصوصا امریکا کاملا غلی و. حتی جو بایډن په څو اونیو کې یو ځل هم د افغانستان په اړوند پوسټ نه کاوه. دوی فکر کاوه بابا د قدرت وږی دی، د خپلې بقا لپاره به جګړه کوي. موږ به د افغان وژنې او افغانستان رانونې ننداره کوو. د طالب او افغان حکومت د جګړې برابري به هم ساتو. یو څه مهال به یو خوا هم بشپړې بریا ته نه پرېږدو. خو بابا په غرب کې وخت تیر کړی و. د غرب په اکاډمیک محیط کې استاد پاتې شوی و. د غرب د سیاستوالو هر حرامیتوب تر نورو افغان چارواکو بهتره ورته معلوم و. بابا د قدرت پروا ونه ساتله. د ارګ له ښکلي درباره هم تیر شو. تېښتې وکړه خو څو ګټې وکړې. لومړی دا چې د تیرې 100 کلنې جګړې لپاره چې په تاریخ کې د امریکا د بریا په نامه ثبت شي، امریکا له طالبانو سره جوړجاړی کړی و. خو د دروند غني د امریکا بریالۍ جګړه او بریالي مذاکرات په وروستۍ نقطه کې د ماتې سره مخ کړه. داسې تېښتې وکړه چې طالبان یې مجبور کړل چې مسله پر کابل ننوځي. نړۍ ته د رسنیو له لارې هم وښودل شوه چې طالبان پر افغانستان د زور له لارې حاکم شول. د امریکا حیثیت په نړیواله سطحه کې بیخي ښکته کړل. د امریکا دوه مخیتوب او کمزوري هم په ټولې نړۍ ته وروښوده. لکه څنګه چې د میوند په جګړه کې افغانان د انګریزانو سره له جګړې څخه ستړي شوي وو، خو د ملالۍ په یوه ټپۍ احساساتو پارېدل او ناکامه جګړه یې بریالۍ کړه. دروند غني هم عیني کار د امریکا سره وکړ. که اوس د تاریخ لیکل د افغان یا بهرني مسؤلیت هم وي، حتمي به یې لیکي. لومړی انګریزانو، بیا روس او ورپسې امریکا هم په افغانستان کې د ماتې سره مخ شوه. اوس په دې امریکایي چارواکي هم پوه شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.